أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة چاچی سفارشو کو سفارشو خیستا یکن له نصیب منها وی با در پارا برخا داغینا ومن یشفع شفاعة سیئة او چاچی سفارشو کو سفارشو بد یکن له کفل منها وی با داغد پارا برخا داغینا یعنی سزا با خوری وکان اللہ علی کل شیء مقیتا او دے اللہ پا ہر شی بانی قدرت لرن کے یا جزا ورکون کے پدی آیت کی نیک شفاعت تا ترغیب دے او د بد شفاعت نا منع کول دی او د دې آیت د مخ کې سره تعلق اغدا دے مسلمانانو لرا د کافرانو په خلاف باندې د جهاد و ترغیب ورکول دا د الله په نسبانه د مسلمانانو په حق کې د مسلمانانو د پاره خیرخواهی او نیک سفارش ده. دویم نمبر مناسبت مخ سره دار دارنګي د جهاد په باب کې انسان د خپل ځان او ذمہوار دی قولی کنا په باب د جهاد کې د بل د پارا سفارش کولو دا هم یو ذمہواری ده لکه یو سړی دی هغه د جهاد د پارزي نو تور لا بلتا سفارشو کی چه دلا ٹوفک والا دلا وصل والا دلا کالتوس والا یو انسان دے اغا د علم د پارزی نو تو یو مالدار انسان تاوی الکا د علم د پار دے او تو دلا کتابون والا دل جامع والا دل پیزار والا دل کرے ورکا دل خرچه ورکا دا یو خو سفارش دے بیا شفاعت ستوے لیکیگی نو مفسرین ویا کل من آنا غیره بقول او فعل فقد سوارا شفیعا له هر هغه څوک چې د بل چا سره په خیر او یا په عمل سره مدد وکي نو دا دغه د پاره شفاعت کوونکی شو لکه مخکې ما ویل لکه یو انسان دی هغه مجبور دی او تو ورته وی الکا ورشا پلان کې بدل لا هغه بدر سره امداد او تعاون هغه بدر سره وکي او شفاعت حسنه دیته ویل کیږي چې څوک یو نیک کار کوي یا طلب د علم کیا بل نیک کار کیا
ته د هغې سره پای کې ملګری شي او هغې کې ورسره څه وکړي تعاون وکړي د نیک سفارش باره کې احادیثو کې ډېر فضایل هغه راغلي دي چې حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د ابو موسی رضی الله عنه نه روایت دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او نبی علیہ السلام اذا جاءه رجل کله چې براغه یو سړی یسالو چې سوال وکاو او طلب حاجت نیابه یو طلب د حاجت وکاو اقبل علینا بوجه نبی علیہ السلام من ته مخ راواړاو او نبی علیہ السلام بو فرمایل اشفعوا تاسو شفا سفارش کویا تو جرو تاسو تبا پدی باندې اجر او ثواب ملاویږي ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء فیصله بکې الله په جبا د پیغمبر باندې هغه سوچ الله غواړي بولو توحید او سنت ته دعوت ورکولا او حدیث کې راځي الدعاء للمسلم بظهر الغیب امام مسلم وی یو انسان پشي شاره هغه د پاره دعا کوله لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی اذا دعا الرجل لاخيه بظهر الغیب کله چې دعا کوي یو سړی د خپل ورور مسلمان د پاره پشیشا قالت الملائکه امین نو ملائکه په دی باندې امین ویا ته الله دې پلان کې خکی الله دې ورلا د حلال رزق هغه ورکی نو ملائکه په دی باندې امین وی او بیا وی ولک بمثل ذالک ستاره پارم دې په مثل باندې داسې زغری شي میلاو دي شي الله او ومن يشفع شفاعتا سیئا او سوک چې سفارش کی سفارش بدو سفارش هغه څه ده نو یو قول دار مراد د دینا شرک ده هي شرک او دویما المشیو بالنمیمه چغلی کول او زمونږ د خلکو خو ماشاءالله خلکو پکې پیډی کړي را په چغلای کې او دریما هي الغیبت و اساءة القول فی الناس الله غیبت کوله بد خبر کول په بارا د خلکو کې دا کوم وایي کنه پلان کې دله ده دا دوست ده دا داسې ده دیته ویل کېږي شفاعت سیئه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی من اعانا چاچی امدادو کو علا قتل مؤمنین پو وجلو دیو مؤمن بانے بشطر کلمتنا پنیما کلمہ بانے لقی اللہ دے بد اللہ سر میلاوشی مکتوبن بین آئینی دستر گمینز کی بیلی کلیولا آئیس من رحمت اللہ دانا امید دے دا اللہ دا رحمتنا بلا شفاعت سیئات دیتے ویلے کی گی د کفر سرا د کافرانو دوستانه جمع کولا
د انفاق فی سبیل الله یعنی جهاد نه خلقو منع کولا. شفاعت سیئات دیتا ویلے کیگی د خلقو د منع کولو متنفر کولو د پارا د جهاد بدی بیانولا چې جهاد دا خو سي خلق وجل سړیا او بلا شرک بدعت فحاشی گمراهی ته دعوت ورکولا. که تاسو خیال مخکې ما په دی باندې تفصیل دا نن سبا بيدینۍ ته څومره دعوت ورکې به حایته بل دا د مؤمن غیبت کولا بهتان تړلا چغلی کولا مؤمن ته خیره کولا الله او بیا څوک د چا د پاره سفارش وکي او بیا د هغه باره کې څه کوي تحفه تحائف هغه ته نه څه کوي هغه ته نه غواړي. حدیث کې راځي امام ابو داود رحم الله حدیث ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمایل چا چې د خپل ورور مسلمان د پاره سفارش وکړو چې دا هغه په بدله کې هغه ته هدیه ورکړي او هغه قبول کړي نو هغه د سودو د دروازو نه په یو لویه دروازه باندې داخل شو. من خلکو چې دا چا لپاره سفارش کوو هغه هم بغیر د دې نه کوو چې شابه کنه اوس خو سراکه کنه ګوره دا مې لونه کړله شفاعتن سیکل له کفل ملا شبا دلر پیټه یعنی بارود دغینا نصیب ستوي او کفل ستوي. نصیب لګيږي مطلق برخه توي برابر ده چې د بلې برخه سره برابر یو کداغې نه زیات وي او کفل هغه مساوي برابر هغه برخه لپاره سکیږي هغه کې استعمالېږي. نو د نیکیانو اجرونه الله د خپل اصلنا اجرنا زیات ورکیا په دی وجه د هغه لپاره نصیب ذکر کو او د ګناهونو نه سزا زیاته نه ورکې نو د هغه لپاره څه ذکر کړو کفل هغه ذکر کړو. او دویم پر غداره چې دا نصیب پنیکا برخه کې استعمالېږي او کفل کلمه اگر که لوګتو پنیکا کې استعمالېږي خلی کې نو زیاتو په بد کې استعمالېږي. وکان الله علی کل شیء مقیتا او د الله په هر شی باندې طاقت والا. وكان الله على كل شيء مقيتا طاقت والا كان الله على كل شيء مقيتا. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما معنا کې مقتدرن سرا یعنی الله په هر یو شی باندې قدرت لرون کې ده یا د آقات هونه ده یعنی قوت ورکولو ته ویا یعنی الله هر انسان ته قدرت ورکوونکی ده. وَإِذَا أَحْيِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ او کله چې سلام واچول شي پتا سبانه بتحیتنا په سلام سره فحيوا باحسن منها نو جواب ورکی تاسو په خاسته دا غینا او ردوها یا واپس کی غیلرا دا غی په مثل ان الله کان علی کل شیء حسیبا یقینا الله پارش باندې حساب کوون کې ده. د سلام مسله هغه په دې ذکر راوړه. ګوره مسلمانان جهاد د فارزي نو یو کس براولګيږي
په مسلمان باندې به سلام واچي نو مجاهد به ګمان کی چیرې دې کافر دی دا سينه چې دې هغه سلام طرف ته التفات مونږ کی توجه مرته ونه کی نه بلکې چې کله در باندې سلام واچو نو پوهه شه په دې باندې چې دې څه دی مسلمان دی الله او بل دا چې د سلام مسلې په دې ځکه لدی وجه نه راوړه چې هغه زمانہ کې سلام چول د مسلمانو شعار کافرانو به سلام هغه بنا چول وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ یعنی کله چې پتا سبحانه سلام واچول شي امام راغب ویا تحیه ویل کیږي په اصل کې دعا کول دی په ژوند او داغه په غدواله باندې یعنی الله دې ژوند دې وساته او وګد ژوند هغه دې درکلی شي عربو هغه چې با یو بل سره ملاوي دل نو یو بل تبل حیاک الله الله دې تعالی رسول کی ژوند دې وساتي مخکې خان سید لا چې براغه مندل خان تویل مندل خان لا الله دې تر د مرګ پورې ژوند دې لره الله دې اسم مکوا ما ورته مال مندل خان لا قبول شوی دعا درته کړی ده قبول شوی دعا درته سکه هغه درته کوي نو د دې په زبانه غوره کلمات رااله سراله غوره کلمات رااله السلام علیکم ګورا حیاک الله یا حیاکم الله د جن او غدوالی دعا ده سره د دینا چې د غمونو نسوي ډکوي او السلام علیکم پدې کې د ټولو مصائبونو او د ټولو تکالیفونو نسدي په عمل کې دل دي او چې د اړ یو سیز نه پس کې په عمل کې بیا تحیه کله په معنا د هدیه او د تحفه باندې هم هغه استعمالېږي لکه بعض علماء دا آیت د تحفه سره لګولې یعنی کله چې تاسو ته تحفه او هدیه درکړل شي نو تاسو داغه نه خیسته بدل ورکړئ یا بعینه داغه پشان باندې ورکړئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې بچا هدیه راوړه نبی علیہ السلام بداغه بدل باور کوله یو ځل یو باندې چې یو خو نبی علیہ السلام ته تحفه ک نبی علیہ السلام ورته شپږ ورکړه خبره باندې پیږي بیا هغه په دې باندې سو خپو الله بیا نبی علیہ السلام فرمایلو ایم الله لا اقبل بعد يوم هذا من احد هدیه الا يكون مهاجرا قریشیا او انصاریا او دوسیا او ثقفیا قسم په الله زبد خلقنا دنن لپس تحفه نه قبل ما سوا د مهاجر قریشی یا انصاری یا د دوسی قبیلینا یا د ثقفینا ځکه دا خلق چې هدیه راوړي تحفه راوړي نو دا په خنیت باندې راوړي الله امام قرطبی رحمه الله ویا چې دا آیت د سلام مبارک نازل شوه دی او سلام دا یو قسم لا تحفه او ډالې دا او تحیه قران کریم کې د سلام په معنی باندې استعمال دا سورۃ النور 61 نمبر آیت مبارکہ سورۃ النور یوش په تمو نمبر آیت مبارکہ کې ویا الله
زه د میان نه شروع کوم فاذا دخلتم بیوتا پس کله چې تاسو داخل شئ کورونو ته فسلموا علی انفسکم سلام وایي په خپلو ځانونو یعنی یو بله تحیتا من عند الله تحفه ده د طرفه د الله نه تحیتا من عند الله مبارکتا برکتن والا طیبتا فاکیزا او سورت مجادله کې مویا اتمو نمبر آیت مبارکه کې وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ امام قرطبی رحمه الله ویا چې اتفاق د علماء باندې ابتدا کول د سلام او د سنت دی او د دې جواب ورکول وې دا سدي اغا فرض دی ځکه وې دلته امر راغله فحيوا باحسن منها او بلدا علامہ ابن کثیر رحمه الله ویا د دې سبب هغه ده چې ګوره تا باندې یو مسلمان سلام واچي او ته داغي جواب ورنکې نو دا د مسلمان اهانت او سپکواله ده او د مسلمان اهانت او سپکواله هغه باندې علماء ویا چې سلام اچول بعد علماء ویا چې سلام اچولم واجب دی او داغي جواب ما ورکولو هغه واجب دی لکه حدیث کې راځي ذا لقیت او فسلم علیه کله چې مسلمان سره ملایوږي نو سلام په واچوا امون خلک خوابانی بری تیریږي را بشي خلی کې نه خلی په دی باندې ماتيږي چې رسو کی سلام هغه واچي نګورا سلام کم ټیم کې اچولې شي پچا باندې او کم ټیم کې پچا باندې سلام نشي اچولې نو احناف علماء وي سلامک مکروه علی من ستسمعو سلام کول ستا مکروه دی پاغه چا باندې چې تبه وسلک ساده بعد واوري ومن بعد ما ابدي يسن ويشرع او د دینه بعد با په هغه ځایونو ذکر کوما چې سلام کولو دا مسنون دي او مشروع دي ګورا مصلين وطال وذاكر ومحدث موز کون کې د قران تلاوت کون کې ذکر کون کې حدیث بیانون کې قرآن سو کوي تلاوت کوي ذکر کوي حدیث بیانوي نو دې باندې سلام ناچه خطیب وما يصغي الیہم ویسمعو خطبه ویون کې او هغه څوک چې هغه غوږی خو دیوي دیتا مکرر فقه جالس لقضائه د فقه یا د نورو سبقونو تکرار کوونکې قاضی سے بو چې فیصله کوي هغه د پاره ناس دی ومن بحثوا في الفقه دعوهم لينفعوا او هغه څوک چې دینی علم کې مشغول دي پرېږ دا چې خلکو لا پیدا ورکي الله بلا مؤذن ايضا مع مقيم مدرس بانګو ويون کې چې اذان کوي هغه باندې سلام نه چي مع مقیمین دغشان اقامت کون کې یو سړی اقامت کوي هغه باندې سلام نه چي مدرسین او درس کون کې وکذل اجنبیات الفتيات امنو او دغشان پردی خزي او جنکی من دی سلامو پدی باندې پردو خزو باندې دا به سلامونه نه چي بیا هغه چې ځواني جنکی وي مون خلکو ته وایو
هلکه ښځه دې مړه شوه ځان له بندوبست وکړه نو که نه نو بیا پردو ښځو باندې څه کوي سلامونه اچي او بیا یاره دا ټاپي واله که نه ماشوم له ورکه که نه نو دا څه دپاره کوي ولعاب شطرنج و شبه بخلقهما شطرنج و تاش کوونکې او د دې په شان نور کیل او تماشې کوونکې فلمونه ګوري موبایل کې مصروف دی ما چوه داسې خلکو باندې سلام ومن هو مع اهل یتمتعو او هغه څوک چې هغه د خپل کور والا سره نزدېکت کوي ودع کافرین ایضا او فرید کافرو دغه شان و مکشوف عورت او بربند سړی زمون خلکو کې خو تمیز نشته که نه بس نیر ته به ورودان کی دا نه وایي چې هلکه زه بربند یم ومن هو فی حال تغوط اشناو او هغه څوک چې د قضای حاجت په بدو حالت کې وي هغه د سماتې ته ناست دی او ته څه کې سلامونه پې اچې نه جینا سلامونه پې ماچوه ځکه هغه بل څه کې مصروف دی ودع آکلا الا اذا كنت جایعا او پرېږده خوراک کوونکی مګر کله چې وږی نو سلام پې واچوه وږی روټۍ ته رزله کېږي خلک ډوډۍ ته ناست دی نو بیا پې څه وکړه سلام هغه پې واچوه وتعلم منه انه لیس یمنعو فعلا چې تا ته پته یو چې دی ما د خوراک نه منع کوي او دا نه چې بس د میږي په شانې د خوراک ریټار هغه دی تیز وي چې بي د باندې راځي بیا وردي خلکو باندې سر نه چې دا درته پته وي چې یاره ما د خوراک نه منع کوي نه بلکې خوشحالېږي نو سلام پې واچوه او که نه زړه دې ورته نه کېږي نو بیا سلامونه پې ما چوه پرېږدوه چې هغه څه کوي خوراک کوي یو سړی و د سیند نه پورې و